اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به د دې چپټر کی پوینټس ډیسکس کوو. انوایرنمنټل پولوشن چونکه دا چپټر ختم شو، چپټر نمبر 4 صحیح ده. نو نن به د کی پوینټ چې دا به وایو. په دې کې لاولنې چې ده هغه د any change in the environment which is harmful for living things is called pollution. هر هغه تبدیلی په ماحول کې کوم چې نقصانی ده د ژوندو سیسونو لپاره هغه ته منګ وایو pollution. صحیح ده، هغه ته منګ وایو آلودګي. بیا دویم نمبر the three types of pollution are air, water and land pollution. د pollution یا د آلودګۍ درې قسمونه چې کوم دي صحیح ده، نو هغه د air, water and land pollution. هوایي آلودګي، د اوبو آلودګي، آبي آلودګي او زمینی آلودګي and land pollution او د ځمکې آلودګي. صحیح ده. بیا the main causes of air pollution are the poisonous substances present in the smoke which is emitted by vehicles on the roads and factories. صحیح ده. د هوایی آلودګۍ کمې غټې وجې چې دي صحیح ده، نو هغه زهریله څیزونه دي چې کوم په لوګي کې موجود دي، او دغه لوګي چې دي د چا نه د چا په وجه باندې چې د هوا ته خارجېږي. دا د کارخانو نه او کم ګاډي چې په روډونو باندې چلیږي د هغو نه دا لوګي هوا ته خارجېږي، کمې چې د هوا د آلودګۍ غټې وجې دي. صحیح ده. بیا the polluted water of sewage, waste substances of factories, insecticides, fertilizers and leaking oil are the main causes of water pollution. د ګټرو کمی ګنده اوبه چې دي صحیح ده، یا نور پالتو سیزونه د کارخانو، حشرات کش دوایانې شوې، سرې شوې، د تیلو لیک کېدل شو، نو دا غټې وجې دي د اوبو د آلودګۍ. صحیح ده. بیا garbage from homes, fertilizers, wastes, spray of chemical substances etc are the main source of land pollution. د کورونو خزله شو، د کورونو د اګن شو، سرې شوې صحیح ده، او نور پالتو سیزونه شو، کیمیایي سپری شو صحیح ده وغیره، دا غټې وجې دي د لینډ پولوشن. صحیح ده. د دې په وجه باندې چې دی نو زمینی آلودګي چې ده خورېږي، دا پیلاویږي. بیا د aquatic animals die owing to water pollution. aquatic کم animals چې دي آبي جانور چې دي صحیح ده، د اوبو کم ځناور چې دي دا مري په وجه د څه شي، په وجه د اوبو د آلودګۍ. smoke causes disease of lungs, throat, skin and eyes. او smoke چې دی صحیح ده د دې په وجه باندې کمی بیماریانې لګي، په دې په وجه باندې د پړپوسانو بیماریانې، د تروټ ډیزیز صحیح ده، ګله چې د سړي خرابوي، او د چمړې بیماریانې شوې، د سترګو بیماریانې شوې صحیح ده. نو دا مختلفې بیماریانې چې دا د چا په وجه باندې لګي، دا لګي د دې سماګ په وجه باندې. او سماګ چې دی نو دا د څه په وجه باندې جوړېږي، نو هغه تېرې ویډیوګانې که تاسو وګورئ نو هغې کې موږ ډسکس کړي دي چې دا سماګ د څه شي په وجه باندې صحیح ده، او د دې نه کمی بیماریانې لګي وغیره. بیا دلته کې که تاسو وګورئ the temperature of earth is increasing owing to increase in the amount of carbon dioxide gas and greenhouse gases which have been produced by burning of fossil fuel. It is called global warming. Due to this the climate of the world is changing. وای ټمپریچر چې دی، درجه حرارت چې دی زموږ د ځمکې داسې واقعېږي ورځ په ورځ باندې صحیح ده، داسې واقعېږي، او د دې ذمه دار څوک دی، دا د چا په وجه باندې سیوا کېږي، نو دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی د دې مقدار سیوا کېږي په اټماسفیر کې صحیح ده، او نور کم گرین هاوس ګیسونه چې دي صحیح ده، او دا گرین هاوس ګیسونه یا کم کاربن ډای اکساید چې دی د دې د مقدار ولې سیوا کېږي، نو دا سیوا کېږي په وجه د فاضل فیول د سوځولو. کم فاضل فیول چې دي دا موږ سیزو د دې برنینګ کېږي صحیح ده، نو د دغې په وجه باندې گرین هاوس ګیسونه او کاربن ډای اکساید ګیس چې دی د دې په کوانټیټي کې، د دې په مقدار کې، د دې په اماونټ کې سیواوالی راځي صحیح ده، دا انکریز کېږي. نو د دغې په وجه باندې چې دی نو ګلوبل وارمنګ چې دی دا کاز کېږي. دا ټمپریچر چې ورځ په ورځ سیوا کېږي دې ته موږ ګلوبل وارمنګ وایو صحیح ده، او په وجه د دې باندې آب و هوا د دنیا چې ده نو هغه بدلیږي صحیح ده. بیا لاندې وګورئ such matters which become part of the soil after broken down by natural processes into simple substances are called biodegradable materials. داسې ماده یا داسې مادې کم چې د خاورې حصه جوړه شي وروسته د ماتېدو نه په قدرتي عملونو باندې صحیح ده، ساده څیزونو ته مات شي صحیح ده، او د خاورې حصه جوړه شي، نو دې ته موږ بایوډیګریډیبل مټیریلز وایو. دغه مادې ته یا دغه موادو ته موږ بایوډیګریډیبل مټیریلز وایو چې څه وخت پې تېر شي او هغه خس شي، ماته شي، ورستی شي، ختمه شي او د خاورې سره میلاو شي صحیح ده، نوم نشان یې ورک شي.
بیا په هغه ځکه نه داسې قسمه ماده یا داسې قسمه مواد چې دی هغې ته موږ بایوډیګریډیبل مټیریلز وایو، مطلب fully decompose شي. بیا the matters that do not break down into simple substances by natural processes are called non-biodegradable materials. او د دغه اپوزیټ چې دی د دغه الټا داسې ماده صحیح ده کوم چې نه ماتیږي ساده څیزونو ته په قدرتي عملونو باندې هغې ته موږ نان بایوډیګریډیبل مټیریلز وایو. مطلب په خاوره کې د ډېر ټایم پورې پراته لکه پلاستیک شو یا ګلاس شو یا سټون شو او مطلب هغه د ډېرې عرصې پورې پراته ورستېږي نه ډیکمپوز کېږي نه ختمیږي نه خسخس کېږي نه د خاورې سره نه میلاویږي نه داسې قسمه مواد چې دي دې ته بیا موږ وایو نان بایوډیګریډیبل مټیریلز. صحیح ده. بیا لاندې وګورئ to reduce pollution caused by non-biodegradable materials. Non-biodegradable materials چې د دې په وجه باندې چې کم pollution خوريږي چې دا منګه کم کو. صحیح ده. نو 4R principle is used. د دې لپاره د دې د کمول لپاره منګه 4R سلورو آرونو ولا کم اصول چې دا منګه استعمالو. سلورو آرونو ولا اصول چې دا څه شی دی یا دا څه ته وایي دا به پریویس کومه ویډیو چې د دې نه مخکې ویډیو که تاسو وګورئ نو په هغې کې دا شته. صحیح ده. ها نو دا د دې پورې او د دې چپټر هغه کی پوینټس. صحیح ده. او پر روانه ویډیو کې به ان شاء الله بیا وایو د دې ایکسرسایز مطلب د دې کوم ایکسرسایز چې دی هغه به هم ډسکس کوو. صحیح ده. هغه کې چې کوم کوېسچنز یا فیل ان د بلینکس وغیرہ څه بګي. صحیح ده. را روانه ویډیو پر تاسو په الله د الله په امان.